بسم الله الرحمن الرحیم. د بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د روغ او جوړ اوسئ او تېر شوی درس مو په جغرافیه کې چې د افغانستان د سیندونو په اړه او د افغانستان همغه کوم حوزې چې پکې سیندونه رامنځته شوي د دې په اړه هیله مند یم چې دغه په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي اوسئ او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو درکړه هغه په سمه توګه سرته رسولي اوسئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل په 15 لوست کې د جغرافیه په جغرافیه کې نور موضوعات چې مثلا د افغانستان د افغانستان د سیندونو نورو حوزې په اړه ولولو. موږ په دې درس کې ولوسته چې د همغه جغرافیه پوهانو په افغانستان کې د افغانستان د روانې اوبه په 5 حوزو ویشلو چې 2 حوزې موږ په دې درس کې ولوستل. نن به موږ کومه پاتې شوې حوزې چې دي هغه په اړه به ولولو. تاسو پاملرنه غواړم تر څو دغه حوزو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او پوه شئ چې د کوم غره نه سرچینه اخلي، څه ګټه لري، د دې ټول په اړه پوه شئ. نو تاسو پاملرنه غواړم ګرانو زده کوونکو. درېیمه حوزه چې د افغانستان اوبه لرونکې حوزه ده هغه د هلمند حوزې سیندونه دي چې دا ګرانو زده کوونکو د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند د هلمند سیند ده. که چېرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې د افغانستان کې همغه لویترینه او غټرینه سیند کوم یو ده، تاسو به درته شوی د هلمند سیند ده. او ګرانو زده کوونکو موږ راځو دې ته چې د هلمند سیند کوم ځای سرچشمه اخلي. د هلمند سیند چې د پغمان له غرونو او د کوتل له لویدیځو لمنو څخه څه کوي سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ دغه سیند چې ده یعنې د هلمند سیند چې ده ګرانو زده کوونکو د سویل لویدیځ په لور څه کېږي بهیږي او اوږدوالی څومره ده ګرانو زده کوونکو؟ اوږدوالی تقریبا 1400 کیلومتره ده. نو دې لپاره موږ وایو چې په افغانستان کې لویترینه سیند کوم یو ده؟ د هلمند سیند ده. او د دغه سیند یعنې د هلمند سیند مرستالیان کوم شی دي کوم یو دي؟ یعنې مرستالیان ګرانو زده کوونکو په دې مطلب چې یو خو خپله سیند چې موږ او تاسو لیدلي دي چې پکې روان اوبه یو دا چې چار طرف نه چې یعنې سیندونه خو ډېرې لوی لارې ډېر لوی مسیرونه یې مخته راځي. نو دا مسیر کې چې د اوبه ځي له نورو سیندونو نه څه کېږي د نورو ولایتونو سیندونه هم د سیند سره یوځای کېږي، دا سیند لا نور هم څه کوي پراخه کوي. نو د لپاره دا مرستالیان هم یعنې دا معنا ورکړي چې کوم سیندونو اوبه نور د سیند سره څه کېږي یوځای کېږي. د کوم جو د موسی کلا، ارغنداب، ترنګ او ارغستان چې دي سیندونه دي د سیند مرستالیان دي. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو بیا موږ ویلي چې دغه یعنې ځینې سیندونه له همدې یعنې د هلمند سیند سره نه یوځای کېږي او د سیستان په جهیل کې څه کېږي تویږي. یعنې بعضې سیندونه دغه سیندونه چې موږ تاسو ویل دا خو ورسره یوځای کېږي او مرستالیان هم دي، خو بعضې سیندونه ورسره نه یوځای کېږي. بیا دغه سیندونه چې د سیند سره نه یوځای کېږي څه شی کېږي ګرانو زده کوونکو؟ د سیستان یعنې د سیستان په جهیل کې دا څه کېږي تویږي چې یعنې هغه له خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود څخه عبارت دي ګرانو زده کوونکو. چې یعنې دغه ځایونه خاشرود، فرارود، ادرسکن او هارود دا هغه سیندونه دي چې د هلمند له سیند سره نه یوځای کېږي. د دې پر ځای چې د هلمند سیند سره یوځای سي بلکې ځي د سیستان اورال جهیل ته څه کېږي تویږي. او د دې ترڅنګ د هلمند د سیند ترڅنګ د ګرشک په سیمه کې یعنې د بغرا نهر څه شوی جوړ شوی ده او دغه نهر یعنې د نادعلي سیمه څه کوي د نادعلي سیمه او د هغه دښتې چې د بست کلا په لویدیځ کې پرتې دي خړوبوي. یعنې د ده ګټه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د ده ګټه یو همدا ده چې د برق بند پکې جوړ شوی ده او د دې ترڅنګ د بست کلا چې په لویدیځ کې ده د یو دښته په سر د هغه څه کوي خړوبوي. دا د دې سیند ګټې دي چې هیله مند یم د هلمند سیند مو پېژندلی اوسئ او دا له یاده ونه باسئ چې د افغانستان همدا لوی سیند څه ده؟ د هلمند سیند ده. بل ګرانو زده کوونکو څلورمې حوزې ته راځو، د هریرود حوزه. دا کوم ده؟ د هریرود د حوزې سیندونه یعنې په همدا هریرود خوا کې کوم سیند شتون لري؟ د دې مهم سیند د هریرود سیند ده. یعنې په هریرود سیمه کې همغه مهم سیند کوم یو ده؟ هریرود ده. خپله هریرود ده چې کوم ځای نه سرچشمه اخلي چې د بابا له غره له لویدیځ څخه دا څه کوي سرچینه اخلي. که چېرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې د هریرود سیند له کوم ځای نه د کومو غرونو نه سرچشمه اخلي، تاسو به ورته څه وایي دا ټول د بابا د یعنې دا سیند چې ده د بابا د غره له لویدیځ څخه څه کوي سرچینه اخلي چې او د ختیځ څخه د لویدیځ لور ته څه کېږي بهیږي. دا سیند چې د هریرود د ختیځ خوا نه راځي د ختیځ خوا نه راځي لویدیځ لور ته څه کوي بهیږي. او دا سیند ګرانو زده کوونکو د اسلام کلا څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران ترمنځ څه ده یو طبیعي پوله جوړوي. کوم سیند ګرانو زده کوونکو؟ هریرود. که چې تاسو نه پوښتنه کېږي چې د هریرود سیند د کوم سیمې نه تر کومه سیمه کې د افغانستان او د کوم هیواد
ترمنځ یو طبیعي پوله جوړوي. تاسو به ورته چی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ یو طبیعي پوله چی کوي جوړوي چې په خپله تګلاره کې د هرات ولایت یعنی سمسوروي. یعنی دغه سیند چې د هریرود سیند په خپل تګلاره کې یعنی دغه مسیر چې د چې اوبه ځي دا خپله د هرات ولایت شی کوي سمسوره کوي. د دې حوزې بل مهم سیند د مارغاب سیند ده ګرانو زده کوونکو چې یعنی د سره یو ځای کېږي. دا د هریرود سیند ګرانو زده کوونکو چې تاسې پرې هیله مند یم پوه شوي اوسیږئ. دغه حوزې چې د ګرانو زده کوونکو یا د آمو سیند یا هم د هریرود حوزه دا حوزې چې دي دا په دې معنی چې په دغه حوزو کې سیندونه رامنځته سوي دي چې بیا دا حوزې موږ د افغانستان جغرافیه پوهانو د افغانستان د روانې اوبو حوزې په حیث څه کړي پیژندلي دي. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو راځو اخرنۍ حوزې ته چې د کتاب په 240مه صفحه کې د اخرنۍ حوزه د تړلو حوزو سیندونه دي چې دلته ویل شوي دي هغه سیندونه چې لوړو غرونو نه سرچینه اخلي او په یوې تړلې حوزې کې د افغانستان په دننه کې بهیږي او د بل سیند سره نه یو ځای کېږي د تړلو حوزو د سیندونو په نوم یادېږي. پوه شوې ګرانو زده کوونکو تړلي سیندونه کوم سیندونه دي؟ هغه سیندونه دي چې د ډېرو لوړو غرونو سرچینه اخلي او یو تړلې حوزه کې د افغانستان یعنی بیرته کله چې د غرونو نه سرچینه اخلي بیرته په افغانستان کې څه کېږي دا د دننه په افغانستان کې بهیږي. موږ تاسو ویلې چې دا نورې حوزې چې دي یا یو خواته بهیږي یا د لویدیځ خواته بله حوزه د ختیځ بله حوزه د ختیځ و لویدیځ په لور. ولې دا حوزه چې دا تړلې حوزې چې دي د هغه سیندونو کې شاملېږي چې هغه سیندونه چې بیرته په افغانستان کې څه کېږي خپله په ټول افغانستان کې بهیږي او ضرورت د بل مرستیال یا بل سیند سره نه لري چې ورسره یو ځای سي یعنې په یوازې توګه اوسېږي. چې د مثال په توګه ګرانو زده کوونکو ویلي چې د غزني سیند چې د غزني له ښار څخه د تېرېدو وروسته د غزني په ولاړو اوبو کې تویږي چې یعنې ګورئ خپله غزني کې شتون لري دا سیند بیرته په غزني ولایت کې څه کېږي تویږي. او د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلخاب سیند، سمنګان سیند، اندخوی سیند او د قیصر له سیند څخه عبارت دي. نو ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځ درس چې باید تاسو په سمه توګه پوه شوي اوسېږئ. موږ دا 2 ورځې ګرانو زده کوونکو پرلهپسې درسونه هم د افغانستان د سیندونو په اړه و د افغانستان هغه سیمې چې پکې سیندونه شتون لري او د سیندي حوزې رامنځته کړي دي د ده په اړه مو لوسته. د دې ترڅنګ په دې پوه شو چې دغه سیندونه له کومو نورو سیندونو نه سرچینه اخلي او بیرته په کوم ځای کې دغه اوبه تویږي. د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. نو بس د کورنۍ دنده په لور تاسو کولی شئ چې اوس دلته څو پوښتنې دي په ډېره اسانۍ سره جواب ورکړئ ځکه تاسو اوس د افغانستان د سیندونو په اړه پوه شئ، د دې په اړه پوه شئ چې څو حوزې دي او د هرې حوزې په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. نو کولی شئ چې دې پوښتنو ته په ډېره اسانۍ جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږئ. او که غواړئ چې د جغرافیې درس په سمه توګه زده کړئ نوی درس او د نوي درس نه په سمه توګه معنا او مطلب ترلاسه کړئ نو باید تاسو څه کوئ د جغرافیې نوی درس چې د افغانستان د جهیلونو په باره کې ده د متن د مخې نه دفعه تر اخره ولولئ تر څو چې زه تاسو سره ځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه زده ولرئ او په سمه توګه مطلب او مفهوم ورنه واخلئ. او که غواړئ چې پرته له جغرافیې نه نور داسې ویډیوګان تعقیب کړئ نو زموږ ویډیوګان لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه تاسو سره ځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په الله پاک سپارم. الله پامان.